مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثماني د غزه په معامله باندې فتوا جاری کړې ده چې اوس په ټول مسلمان ملکونو باندې د اسرائیل خلاف جهاد فرض شوی دی. د اسرائیل پروډکټس د بایکاټ وکړي شي او د اسرائیل خلاف د ټول اسلامي ملکونه یو ځای شي جهاد دی کړي، ځکه که د اسلامي ملکونو فوج او وسله د غزه مسلمانانو د پاره په کار نه راځي، نو دا د کومې ورځې دپاره ده. بل خوا مولانا فضل الرحمن هم په دې موقع باندې وویل چې اسرائیل بار بار د معاهدې خلاف ورزي کوي، د فلسطینیانو نسل کشي روانه ده، اسرائیل قابض دي په فلسطین باندې، او اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د غزه په معامله باندې د اسرائیل خلاف جهاد شروع کړي. چې خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې آیا د 58 ملکونه د دې قابل دي چې هغه د اسرائیل خلاف جهاد وکړي یا د امریکای خلاف ودرېږي؟ ما ته نه ښکاري چې د اسلامي ملکونه دومره صلاحیت لري یا دومره قابلیت او طاقت لري. که تاسو یو ملک وګورئ، هر ملک چې کوم دی هغه کمزوری دی، خپل کمزوریانې دي او د امریکای په وړاندې د یورپ په وړاندې باندې محتاج دي. که موږ پاکستان وګورو، پاکستان که د غزه په معامله باندې د اسرائیل خلاف جهاد شروع کوي، نو د ټولو نه اول خو زموږ خبره دا ده چې زموږ معیشت په IMF باندې چلیږي. IMF د اسرائیلي اداره ده، مالیاتي اداره ده د اسرائیل، او دغه شانتې د امریکای زیر کنټرول ده. که تاسو عرب ملکونو ګورئ، هغه معاشي لحاظ سره مضبوط دي، خو هلته بادشاهت دی او تر عرب ملکونو بادشاهت تر هغه وخته پورې چلیږي تر څو پورې چې ورسره امریکا ولاړه وي. که تاسو یو ملک وګورئ، کوم د مسلمان ملکونه، نو یو ملک هم داسې مضبوط نه دی چې هغه دغه فتوا باندې عمل وکړي او د اسرائیل خلاف جهاد شروع کړي. نو په داسې وخت کې د جهاد دا فتوا صرف یو اعلان دی، او اصل جهاد هله کیږي چې یو ملک مضبوطي، هغه معاشي لحاظ سره هم مضبوطي، هغه دفاعي لحاظ سره هم مضبوطي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړي، نو هله بیا داسې اعلان چې کوم دی هغه عملي کیږي.